سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ستاسو لپاره د ترش پرزیدنت ته یو ایمیل کړی و. ما ورته چې تاسو کولی شئ ماته یو ګفټ راولېږئ، زه ستاسو پېژنم. نو ما یو ایمیل ورته کړ په انسټاګرام باندې، هم تاسو سره شیر کوم، تاسو یې کتلی شئ. باندې وافته ووته نن چې دی منډې ده، د اتریش پرزیدنت ماته یو پوسټ رالیږلی، کمنټ دی چې کوم ایمیل ما ورته کړی و هغه لایک کړی یم دی، او ما ویل زه لایک یې کړه، نور به کیدای شي څه راونه لېږي. دوستانو نن چې دا پوسټ رالیږلی د اتریش د ګورنمنټ لوګو هم ده پې، او پرې لیکلي دي پرزیدنت کانسلر چې لیکلي دي د پرزیدنت د خوا نه راغلی ده، او چې کوم اډرس نه راغلی ده خاص د پارلمنت راغلی ده، د پارلمنت اډرس پې اچول شوی ده، او پې لیکلي دي اوبر پارلمنت بالا پلتس پرزیدنت اوسېږي. نو اوس یې خلاصوو تاسو د مخې څه پکې راته رالیږلي دي. ښه دوستانو اوس یې خلاصوو. ښه دوستانو اول خو د دې پکچر دی د پرزیدنت، او دلته یې څه پې لیکلي دي دوستانو. فور شوکت دوستانو تاسو کتلی شئ چې پې لیکلي دي که تاسو ته ښکاري د پاسپور شوکت، او دا لاندې چې لیکلي دي فور د بیلې لیکلي دي چې د بیلې د پرزیدنت د سایډ نه، او شاته یې دوستانو پې لیکلي دي das Österreich stelle das Gemeins über die Trenden den nur drin liegt das großmöglich wohl alle. دوستانو ته لیکلي دي ټول تاسو یو یو هغه قدر کوو. لیکلي دي مطلب نوی دنیا نوی باخو به مطلب نوی به جوړو به ښه جوړو، مطلب نوی به جوړو، موږ تاسو به ټول یو ځای کار کوو. له پرزیدنت د خوا نه ماته راغلي دي، او دلته هم دوستانو د پرزیدنت پارلمنت دلته دوستانو د پارلمنت اډرس هم دی پې. دوستانو دا مې مال تاسو سره شریک کړم، او چې تاسو ته یې وښیم نو تاسو کتلی شئ دلته چې دی انسانیت دی خالي. نو مال تاسو سره شریک کړم. مخه